یاره ټول ملک د سوالګرو نه ډک دی چې کم خوازم نو لسته خو به راله مخې لروځي بازارونه دوی نیولي دي جوماتونه دوی نیولي دي تورګه دغلته خو یو جومات شته دی او په یوه نیمه بجه باندې جمع هم ده د غرمې که نه ورځم د هغې مخې ته به کښېنم هلته به لږ سوال مالو کو څه کښېنو 11 روپۍ واچوې جي 11 روپۍ امدادو کې جي د لسم چتره پروت یم ملا مې دړیا وړیا ده او بېګا مې هم نه ده خوړلې وعلیکم سلام الله دې خوشحاله که الله دې په بچو خوشحاله که جي عزتمن شي جي عزتمن شي 11 روپۍ امدادو کې جي د ملا نه خلاص یم جي 11 روپۍ امداد وکړه بچې مه خرابېږې مه خرابېږې خدای دې دین او دنیا خشته که 11 روپۍ امداد وکړې دلته خو م یو ناست دی خو دا خو ډېر ګرم بازار دی دنیا د خدای خلکو والا پیسې ورکړې ورګه چې زم ورشم اجي بېګا مې هم نه ده خوړلې وړم را کره نشته 11 روپۍ امداد وکړې یا لکه تا سره ما دا خبره نه وه کړې چې ته به د مازدیګر جمعې له راځې او زه به د ماسپښین هغې نه راځم تا خو زما په ټیم کې ته دلته ناست یې که نه دا ولې وې زه مړه دې کې ټیمونه میمونه نشته دي ما 11 روپۍ څو کړه چې پاڼه دې راته تیاره شوله ځه بدماشي مه کوه ګینې قسم په خدای ته دې جومات دې یخ ډیګۍ ته دې ورولم ما ته پته ده پوډري ولې زه دې نه پېژنم د لسم چت نه رالوېدلې دې سر ته دې وګوره مړه په دې ګڼکپۍ د خلکو نه ماله ته راکتې نیمې اخوا کلاس دې نیمې راکړه دا ما محنت مې کړې ما والله چې د زور مې د زور مې ستا د نوکانو ډېر ټکو د زور مې ټولې پیسې د نه وړم ډېر ټکو د زور مې خدای دې بیخ او بنیاد دومره څه پانسي کړې ما یو ما ته وایې چې د زور مې دي ځان راباندې خټکې که بیا نن ته رالې ښه به درلني ښه پوډري اوس د باندې کلي د خلکه راغبلوم زه خو یې بیا هم ښه ځای کې لګوم ته خو پرې نشې کې ولې ما ته معلوم نیسه ځانې به مړ کومه دی ما د مزدورۍ پیسې راوړه ایمانه واله په خایا کې سنیموم او کني والله که 1 روپۍ هم پکې درکړم زه درته نه وروړه زما د مزدورۍ پیسې دي هلکه پوډري ځان را باندې مه خمبیره کوه ښه تا پې داسې ټاټکې کړې چې ستا د مزدورۍ پیسې خو ما در سپایا کې نیمولې که نه داسې رستې را واغېستې لساتو کسانو څه لسګونه اندر کړل چې ځان پې نه ورک شو تا ما سره دا خبره نه وه کړې چې د ماسپښین جمعې له به زه راځم او د مازدیګر هغې له به ته راځې نو ته ولې د ماسپښین جمع کې ناستې وې ولې راوړه که نه مه مې تنګوه راوړه که نه جاڼه مه مړه ځوان زلمې سړې خدای دې غرق که چې غرق شو ستا په جړام شوې ورګه در کومه ښه تاسو پایا نه پوهېږئ زه ته ما راواړوه والله کې رانه وایلې زمړه دیاړي خو م دباره کړه که نه دیاړي م ترې دباره کړه داسې ډېره ناجیزه یې راسه کوله ګینې زړه مې م پرې خوږ شو د جومات چانده ده د جومات چانده ده خدای مو بخښه ده هم د دنیا او د آخرت ګټه ده صدقه جاریه ده صدقه جاریه ده خدای مو بخښه لږ لږ اخلاص د خپل وس مناسب اخلاص وکړئ الله مو بخښه زکات هم کېږي که زکات چا سي هغه پکې راواچوئ خبره نه ده خیراتي صدقې چې سي سم نه وسه کېږي رولې وروره حاجي صاحبو جومات جوړېږي خدای دې وبخښه په چانده کې لږ اخلاص وکړه دا د دنیا او د آخرت ګټه ده الله دې په بچو خوشحاله که د خدای ظالمه ته خو ځوان سړی ستاسو د لاسه خو مامونځ ونه کوو چې په وړو ته راشو نو 20 لانه راته وشي یو وایي ما 10 روپۍ بل وایي ما 10 روپۍ بل وایي ما 10 روپۍ تاسو خو ځان شرمولی دی ځوانان یې چېرته مزدوري کوئ خواري کوئ دا په تاسو څه چلو شو دا معاشره کم طرف ته لاړله خلک کم ځای ته ورسېدل او تاسو کم ځای ته ورسېدئ دا ولې یاره حاجي صاحبو خو یو لسګون به راکې مې راکه واړه دې پیچوي ما ته پته ولګېده تا خو ما ته نصیحت یې شروع کړې ځوان زلمې او کار کوه د دې نه بل ښه کار شته دا خو زه 100,000 روپۍ ورځ را پیدا کوم اوس په مې په پیسو اخیستې زما په دې خونې پسې مه ځه ما ته پته ده
چې ستاسو دا عادت جوړ شوی دی ستاسو د لاسه بیا موږ مجبورو خلکو له هم پیسې نشو ورکولی پرېږده حاجي صاحب مړه ته به چا نه څه ورکې ستا د روپۍ ځان له 500 ستانیزه دي تا نه به څوک خادولي مجبورو له هم پیسې نه ورکوم ما ستا په رنګیني زمانه زه خپل کار کوه ته په خبره نه پوهېږې بېخوبوني یې باسه ستاسو د لاسه مجبورو خلکو له موږ پیسې نشو ورکولی یو به دې ترخ کې ولاړي بل به درې ترخ کې ولاړي والله چې د یمین وخت نه نشې کار خو شو ورګه پوډري په دې چاپلوسو کې څه مې پکې کوم پالش کوم مې دلته پالش لیدلی وړم راکه دا ته دې چې خدایي خدمتګار راغلي چې پالش دې وړې وښېدله دې سر ته نیسمه ستاسو د لاسه دا ټولې څپلۍ هم تاسو پټوې څوک مانځله هم نشي تللی مانځه ته ودرېدمه همدقه کشار مې اورېدل ما چې بیا دا غل راغی نن دې نه پرېږدم غله ورګه دا دې ورګه ورګه چې ټول ښکلي را جمع د جانان غوندې نه دي یالله خیر بچه یالله خیر بچه یالله خیر ظالمه څه کیفیت دی تباه برباد دې کړمه زه په تا ته اوس دا طبعي وښیم د خدای مسلمانه ملکونډی راکې لاړې نه دا تلته ما پې نه کړې تلته ما پې نه کړې دښمني تاله راوړې ده چې ته ما سات په سات واخې داسې ما تا سره څه بد کړي دي اوس رانه یو کانچی ماته کړه وی ولم دا یانې پاک کړمه خو ما م یو 50 لکه روپۍ ومنتې ښه भैया ما سره یې نیمې نه په دې به زه جومات جوړوم دا ته ډېر نیک سړی نه شوې چې جومات پې جوړی نه زه نیک سړی نه شوم دغه جومات مخې ته به زه یوازې خیر غواړم که کوم خیرمارې راغی که نه نو وجلې به مې یې ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ